سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ قدرمندو ستاسو ورور صالح نادان یم. یو ځل بیا تاسو سره د غنمرنګ افیشل د چینل نه او د صالح نادان د پاڼې نه حاضر یم. قدرمندو مختلف صنفونو باندې خبره روانه وه. په دغه ویډیو کې به نن په سندره یا لوبه باندې خبره کیږي چې سندره یا لوبه څه ته وایي او سندره یا لوبه څنګه لیکلی شي. د دغې به پوره تعریف کو په دغه ویډیو کې. خو د دې هر څه نه وړاندې که تاسو زما د غنمرنګ افیشل چینل نه وي خوښ کړی نو هغه د ځان سره خوښ کړی چې زما هره یوه ویډیو تر تاسو ډیره په اسانه در رسي. او اوس راځم تعریف ته چې سندره یا لوبه څه ته وایي. سندره د منظوم ادب یو زوړ او ولسي صنف دی چې د مستضاد نظم په شان لیکلی کیږي. د بحر او وزن سره د قافیې او ردیف پابندي هم لازم ده. د سندرې اول سر ته مونږ سرنامه ویلی شو چې کله کله یوه مصره اوږده وي او یوه لنډه وي او کله کله یې دواړه مصرې اوږدې وي. لکه د حسرت زبیر صاحب دا سندره ده د لنډې او اوږدې مصرې دپاره د مثال په توګه داسې راوړی شو: دا څوک دی چې په سترګو کې راخاندي خپلوي مې یو ګل یم شوکوي مې د مینې په ډنډر راته مسکی ده یادوي مې یو ګل یم شوکوي مې. د دواړو اوږدو مصرو مثال دا دی: د مینې ټال ته خیژولی خپل دلبر یم خوشحاله ځکه همزولو زه د بام په سر یم. د پټې مینې د رازونو نه خبر یم خوشحاله ځکه همزولو زه د بام په سر یم. د دې سرنامې نه پس بندونه یا کړی وي چې هر شاعر په خپله خوښه په موزونه طریقه لیکلی شي او د دې بندونو اخره مصره د سرنامې سره هم ردیفه او هم قافیه وي. دلته ستاسو د پوهې دپاره د دویم مثال سرنامه راخلم او لاندې ورسره بندونه لیکم: د مینې ټال ته خیژولی خپل دلبر یم خوشحاله ځکه همزولو زه د بام په سر یم. د پټې مینې د رازونو نه خبر یم خوشحاله ځکه همزولو زه د بام په سر یم. یو ښکلی راله راشي راته په مینه په مسکا شي په اشارو شي په ژړا شي په اشارو باندې پوهه د نظر یم خوشحاله ځکه همزولو زه د بام په سر یم. دغسې بیا دویم بند: زړه مې سینه کې په ټوپونو ګرځه متل په مکیزونو ویشته یو ګل یم په ګولونو چا ګرځولې د ګولونو په صادر یم خوشحاله ځکه همزولو زه د بام په سر یم. سندره د لوبې یو جدید شکل دی. مشتاق مجروح صاحب لیکي چې سندره یا لوبه دا لکه د ټپې او بدلې په شان یو زوړ صنف دی چې د موضوع هیڅ قید پکې نشته. په سندره یا لوبه کې د موضوع پابندي نشته. په پښتو کې زیاتې سندرې یا لوبې په تاریخي واقعو لیکلی شوي دي چې هغه یو ځانګړی حقیقت لري. سندره یو ولسي صنف دی چې اکثر لکه د ټپې شاعر نه معلومیږي چې موږ ورته فوک سانګ ویلی شو. دا د سندرې یا د لوبې تعریف تر راروانې ویډیو پورې ما صالح نادان او ما سره مرستیال منصور الهام ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.